دشمنی خو زم ډېر پریشانه کړی چې یو بل ته مخامخ کېږي نو مړي پکې کېږي خیر دا دواړه کورنۍ به تر کومې د دشمنۍ په اور کې سوځي زه خپل پوره کوشش کوم چې روغې ته کښېنوم چې دې دواړه روغ وشي وپرېږدئ مړه دا څه نوې خبرې خو نه دي کله د بابا وار او کله دا دی ورو ورسره اخر ته زمانه دومره نفرت ولې کې د انسان نه څوک هم نفرت نه کوي او که نفرت کوي د هغه نه بدو عملو نه او بیا زه ستا غوندې بدماش سړي نه ډېر نفرت کوم ضد مه کوه جینۍ زما رشتې ته غاړه کېږده مرګ ته به غاړه کېږدم خو ستا رشتې ته نه زما یو خبره یاد ساته که زما ناوې جوړه نه شوې نو د بل د نامې سره جوړه به م رانه وانچې په کوم ورځ چې زه ستا ناوې جوړېږم نو د ډولۍ کېناستو نه مخکې به زهر وخورم او ځان به مړ کړم قربانه وګوره که نه دا مې مثبت درجې واخیستو یاره ټوپک خو راته بارش دی دا السلام علیکم وعلیکم السلام بخیر ملک صاحب بخیر راځئ څنګه یې عثمانه کیره ملک صاحب وای کنه ملک صاحب خیر خیریت د خیر شکر تاسو ته ګلبازه زما په خیر چې ټوپک دې نه وی اغشتی او ملک صاحب دا مې مثبت درجې واخیستو او چې ټوپک در سره دریوالي که نه نو په دشمنۍ کې به دشمن ته پاتې راځې نه او کنه ملک صاحب تاسو ته خو پته ده چې زموږ ډېره غټه دښمني ده ګلبازه اخر ته کومې به په دې دشمنۍ کې د بېګناه خلکو وینې بهېږي اخر ته کومې تر کومې به تو سرې ګونډې کېږي تر کومې ګلبازه تر کومې اخر تر کومې به په دې ځمکه د دشمنۍ اور بلېږي اخر تر کومې به په دې دشمنۍ کې ماشومانان یتیمانان کېږي ځکه خو زه غواړم ګلبازه بس ملک صاحب بس زه ستا په ټوله خبره باندې پوه شوم خو ملک صاحب هغه چمبیزه قربانه ما جهیز ته ټوله خبره کړې اوس مې تاسو سره وکړئ سوچ وکړئ خلک زه نه غواړم د الله په امان السلام علیکم هماغه خبره السلام علیکم خبره ده روغې ته غاړه کېږدئ او روغه کې خو د دواړو کورنو خیر دی اوهو مورې ته ولې نه پوهېږي زمونږ پوره 15 کسان زیات لګېدلي دي زه روغې ته غاړه څنګه کېدم او کنه مورې روغې ته م غاړه کېښوده دا خلک په راپورې خاندي او بیا روغه کمزوري خلک کوي بچو خلک په خپل کار کوي تاسو د ملک صاحب د سترګو خاطر وکئ چې خاطر دې پکې خاورې شي خاطره دومره مه کوه خاطر د چا د سترګو مونږ دې روغې ته تیار او کنه مورې دا خو هغه خبره شو چې مړم زه شوم او کړم زه شوم 15 کسان دې زموږ زیات لګېدلي او روغه دې مو سره وکړو روغ وشوله که نه نو زما به پکې واده مو شي غلی شرط یم علم پسه دی او سیدانم پسه دی
زه دې پوزه پرې کوم او ته ولې د نتکۍ غم کې ځه رخصه د خدای خاطر وکړئ زما د سپېرو خاطر وکړئ جرګې ته انکار کول د خدای د حکم نه انکار کول دي کښې دې روغې ته غاړه کښې دې روغې ته غاړه کښې دې روغې ته غاړه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر زما د کلي عزتمند ورور دشمني او داسې ناسور دی چې چاته ولګي هغه په خپل ژوند پورې تنګ شي تور سره پکې سرتوري شي او د ډېرو ظلمو پکې وینې وبهیږي موږ له دا خبره یاد ساتل پکار دی چې الله تعالی موږ له د دې پاکې ځمکې نه رزق راکوي یو ورځ به موږ ټول انسانان د دې ځمکې رزق جوړېږو او دا نننۍ جرګه موږ دې لپاره راغونډه کړې ده چې د ګلباز او د جنګریز خپلو کې روغه وشي او د دشمنۍ دا لګېدلې اور همیش همیش دپاره مړ شي د جرګې فیصله همیشه د انصاف په تله کېږي د جنګریز د کورنۍ پوره 15 کسان د دشمنۍ په اور کې سوځېدلي او د ګلباز د کورنۍ پوره 20 کسان په دې اور کې سوځېدلي د دې لپاره به جنګریز ګلباز خان ته د یو سړي په سر باندې 10 لکه روپۍ ورکوي او 15 ګډان به متعلالوي وایه جنګریزه تا ته د جرګې دا فیصله منظوره ده ها ملک صاحب ماله د جرګې دا فیصله منظوره ده د جرګې مشرانو کشرانو ما خپل کسان او 50 لکه روپۍ او 15 ګډان جنګریز خان ته معاف کړ د الله د رضا لپاره ګلبازه زه نن ستا ښه سړیتوب ته سلام کوم د کلي خلکو راځئ چې په جمع یې ورته ووایو ای پروردګاره ستا ډېر ډېر شکر دی چې زمونږ د کلي نه دی د دشمنۍ دا اور ختم کړو امین تاسو راپاسئ او خپلو کې غاړې ورکئ راپاسئ یا الله شکر دی چې زمونږ روغ وشوه اوس په زما ستا واده وشي مړې صبر وکړه کنه هیله خو پرون زمونږ روغ وشوه تا سره د واده غم دی د واده غم به نه کوم دومره موده پکې دښمني تېره شوه اوس غمونه مه کوه ګلالۍ د باقي ژوند به په خوشحالۍ تېرو اوس خو لږه خوشحاله شه کنه چې کله مو خوښئ جنج راولئ خپل امانت بوځئ د الله تعالی ډېر لوی احسان دی جنګریز خانه چې زمونږ دښمني په دوستۍ باندې بدله کړه جنګریز خانه ستا خور به موږ کره ډېره زیاته خوشحالۍ جنګریزه مور مې بالکل ټیک وي هر رښتیا ګلباز لاله دا د نیټې خبره مو کوي که نه په سر هم ډېر کارونه دي جنګریز خان اشنا زما د راتلونکي اتوار خوښ دی ستا څنګه خوښه ده چې څنګه ستا خوښه ده ګلبازه داسې زما هم خوښه ده
راځه بچي مبارک دې شه قربانه بچي مبارک دې شه ستا دې مبارک شي زویا هغه مټې دې څکه هله زویا امر تخلص ساده فیصله نه ده منظوره که چېرې د ګلالۍ ټولۍ د هغوی کور ته لاړه نو موږ خو به هغوی سره په اوچت اواز خبرې هم نشو کولی مونږ هغې ته روغه کړې خو خپلولي نه لالا د هغې په لوبه کې خو ته څه چل ښکاري لالا اسه نه چې په خوږه کې را سره وکړي غلی شئ غلی شئ زه په ښه بدی پوه شوم که نه نو داسې لوبې به پرې وکړم داسې چې دا کلی وطن به دې پاتې کړم او پاتې شوه رشتهداري دا زما فیصله ده بس څوک دا کسان دا د فیصل بدمعش کسانو او ما سره واده په زور کول غواړي په زور هم چا ودونه کړي دي خو بیا هم زور په زور ماتېږي ته خپل ځان یوازې ونه ګڼې زم د سره یم دا څنګه سلمان دی مورې چې تر اوسه پورې رانهډو خدای دې خیر وکړي ډېر ناوخته کو او کنه مورې موبایل یې تر اوسه بند راځي دې خیر وکړي چې څه چل پې وشو او کنه قربانه بچي نن خو زما زړه ډېر درزېږي هسې نه په سلمان بچي مې څه چل نه شوي اوهو مورې څه ماشوم خو نه دی را به شي ده ته مونږ شل ځله ویلي چې بار ځې نو دا موبایل مه بندوه پته نشته دی اړه په خبره نه پوهېږي خدایا په جوړه کې په خیر بچي خیر به شي مورې خیر به شي دا لا کم نرځوانو چې جنۍ درنه بوتله او ټیټ سرونه یې دلته راولېږلې لاړ شئ پته وکړئ چې جنۍ چېرته ده دا ته چېرته بچي موبایل دې بند کړو او شپه دې بهر وکړه ته ټیک خو یې که نه او مورې زه ټیک یم مازدیګر به د خیره خپل کور ته درځم دعا کوه السلام علیکم وعلیکم سلام وګوره مشره ما درته نه ویل چې لور دې د بل چا سره تللې ده وې جینۍ
څوک ته دالت دا د انسان په شکل کې یو پرېخته ده ستاره کسانو نه د زما عزت بچ کړی دی او بیا په خپله ستا د عزت څوکیدار جوړ شو غلی شه دا جنې مو بدنامه وه د دې لمن پاکه ده که تاسو دا په قرآن باندې لاس ایږدم چې دې جنې لمن پاکه ده د جنې کور ته ودرېږه جینې کوم جینۍ چې د پلار د عزت جنازه وباسي د هغې ویشتل روا دي ما سره چې څه کېږي د هغې انجام ته خو ما غاړه کېغوښته خو زه د بېګناه تور سره مرګ نه شم برداشت کولی ستا په لمن تور داغ لګېدو ده قرباني زه به تا سره واده کوم واده به سره اسی ورسره واده کې ما د جنګرې سره جبه کړې جبه دا واده نشي کېدی نشي کېدی دا موږ درته دومره پاتې پښتانه ښکارو خلک به څه وایي پښتون چې یو ځل د چالون خور په نوم کې نو بیا به جبه سر ته رسوي که ستا واده کېږي د جنګریز خور سره به کېږي بس سلمانه بچی ورونه دې ټیک وای مړو له بیا پکې مه ورکوه د کلونو راځي چې کومه دښمني را روانه وه هغه دښمني بیا مه تازه کوه مه تازه کوه د کلي دا خلک به څه وایي او بیا دومره دې بس ستا واده دی زه به جګړې ته څه جواب ورکړم اوس اوبه د ورخه تېرې دي څنګه چې تا جبه کړې داسې ما هم د جنۍ سره جبه کړې ده خاموش همدغه ژبه به دې په خوله کې بنده وساتې که دویمه خبره دی که که نه نو خدای راستې چې تماسه درله وشیندم په دې کور کې چې کومې فیصلې شوي دي نو د غمونو ډکې فیصلې شوي دي په دې کور کې ما خوشحالي ونه لیده بدقسمت دی هغه دوستانې کومې چې ستاسو غوندې بدماشانو په کور کې پیدا کېږي شریفانان خلک ستاسو د لور خور ته پوست نشي کولی بدقسمته دی هغه جینکې چې د هغې ویښتو په کور کې سپین شي ګینې لایانې دي خپله کړو بس که مورې بس که ګینې لازمه به مې د خفګان او چې د خفګان نه تو وایې چې زه څوکه ما لیونی کېږم لیونی کېږم لیونی کېږم تېس مه کوه لالا چې زموږ مور چاړې که نه نو خدای دې د جنګریزي ټول خاندان وچاړئ د خدای دپاره ما نه د دې کور عزت جوړ کړئ زه به په دې کور کې لکه د نوکرې واخلې خو ما له دې کوره مه وباسئ زه تاسو ټولو ته منت کوم چې ما له دې کوره نه مه وباسئ نورې نوکرې وخېنه ته به لکه زما د لور غوندې وخت تېرې زما د لور غوندې معشوقه ستا وه او سلماني ده رابوتله پرېږده مړه تا له خو ځان وجل پکار دي ځان به مړ کړمه جنګریزه خو د یاسمین او د سلمان د مرګ نه پس چې یو ځل راله خدای په ګوتو راکړي سړیا دا ارمان به زه ستا پوره کړم فیصله دا غوږ دې لږ را دې خوا ته
1 2 3 کوا پتی نه پتی را دي کوئی کی انګريزا د پښتو په قانون کې اوسر په صفه صفه څه کوم چې کله شوی پښتون هغه وی څوک چې پښتو د لارې د بوتر نه خبر اوم ته پښتو خو د بالا سونه په تړلې دي چې دې تر هغه دشمن تا سره شمولې دې نو مخکې اسنه چې زما پښتو به پښتو شي زه ستاسو مینت کوم چې دلته لاړ شئ ما څه غلط کار نه کړی ملک صاحب پښتو مې ګټلې پښتو زه کور نشم پرېښودی زد مه کوه بچې دا زه یو څو ورځو له ځان سره بوځم کله د هغې غوسه سړه شي نو بیا څه ملک صاحب دی به زه لکه د مټیږې ښځې خپل کور ته راولم سر ولولې نه شم خلک را پورې مه خاندوه ملک صاحب مونږ په لاسونو کې څه بنګړي نه دی ګور ته نه ګور ته یې ولېږه ولې چې ګور اوس د ده په نصیب لیکلی شوی دی خو صرف زما د خور د جنازې انتظار وکئ انتظار ګوره زه تاسو ته مینت کوم چې سلمان او د هغه کور والا ما سره ولېږي تاسو یقین وکړئ چې زه به د خپل ځان نه زیات د هغې حفاظت کوم ضد مه کوئ سلمان او یاسمین تیار کړه ملک صاحب حجره کې انتظار کوي چې د ځان سره یې بوځي چنګیز خان چې ته ملک صاحب ته نقصان نه رسوي نه مورې نه ملک صاحب ډېر نر سړی دی او ډېر پښتون سړی دی د ځان نه زیات د مېلمه خیال ساتي د مېلمه ملک صاحب موږ ستا ډېر عزت کوو او تا زموږ دشمن له پناه ورکړې ده ملک صاحب کله چې خپل چا پناه ورکړی وی نو هغه مونږ ډایرکټ قبر ته لیږلی وی ملک صاحب ته خو د کلي مشر یې تا له داسې نو پکار او بیا ملک صاحب ته خو زمونږ د دشمنۍ نه ښه خبر یې زه بیا ګورئ زه دا جوړ کړئ دا اور خو یوه خبرې مې وره چې هغې زما د پښتو د څادر لاندې دي د هغې د سینې ګولۍ به اول زه په خپله سینه خورم ملک صاحب ستا د ارمان به ډېر زر زه پوره کړم راځئ هلکه کته بشي اوهو مورې هغې سمړو خو نه دي چې تا ځان له په ژړا زړه وخوړ ملک صاحب د خپل ځان نه زیات د هغې خیال ساتي قربانه بچی بړکې خو به بې شک وي که نه زه یوه مور یم هغې دغه به ماله ټوله شپه خوب نه راځي
چې ستا په زړه کې دومره شک دی که نه زه او ګلباز لالا به سبا ورشو د هغې دواړو تپوس به وکړو ټیک ده که نه رښتیا وایې بچې الله خو دې خوشحاله نه بچې تړه مراد دې پوره شه بچې چې زما دومره خیال ساتي ملک صاحب ستاسو په مونږ ډېر احسان دی نه پوهېږم چې ستاسو د احسانونو دا بدل به څنګه خلاصو په دې کې د احسان څه خبره ده زه د دې کلي مشر یم او د دې کلي د خلکو عبادت زما فرض دی تاسو خو زما کشران یې زما بچي یې ملک صاحب موږ هم همیشه ته خپل مشر ګڼل ځکه خو د زړه خوښې ستا په حواله کړي تاسو بېغمه اوسئ دی به اول د خدای او بیا زما په حفاظت کې دي هېڅ نقصان به ورته نه رسي خوشحاله اوسه ملک صاحب ما داسې کار دی چې تاسو ګپ لګوئ زه لږ ځم کار دی ګورې لاړ نه شئ ماښام روټۍ به ټول یو ځای خورو ٹھیک شو که الله دې خوشحاله تاسو خپل وګورئ تاسو ورځئ او مخه السلام علیکم وعلیکم السلام کښېنه لږ ګوره سلمانه تا ته ښه پته ده چې دښمن مونږ پسې ډېر خپې لاس و د ملک صاحب د اجازت نه بغیر ګورې بار ونه ځي سلمانه بچې ورور دې بالکل ټیک وي کمې خبرې چېرته ته وکړي نو په کولو غوږونو باندې وره او ملک صاحب ګورې ستا ډېر زیات خیال ساتي ته داسې کار ونه کړي چې ملک صاحب د اجازت نه بغیر چېرته بار لاړ شي چې ملک صاحب درته څه خبر وکړي هملته اوسه اوهو لالا ولې به زه د ملک صاحب د اجازت نه بغیر بار ځم بالکل دې ټیک ویل او ملک صاحب تا سره ډېره مینه کوي هغه ځکه خپله وسله تا ته پرېښه او په خپله همداسې لاړه او که نه خپل ځان ګوره ډېر خیال ساته ځو لالا ها ښه بچې ورندار له مې خرچه ورکړه چې څه ضرورت مورت وي ما پې پوره کوو پوه شوې مونږ نو ځو خو د ځان ډېر خیال ساته داسې کار ونه کړي چې سبا پکې سر وکړو او اوس له مونږ ځو که څه خبره اترې که نه نو قربان ته ټېلیفون کوه ټیک ده که نه داسې ځو لالا د ځان خیال ساته وګوره داسې ځو لالا او جي صاحب ته سلام وایه یاسمین زړه مې تنګ شوی دی چې بار چکر وخورو خو ملک صاحب خو موږ د بار تلو نه منې کړي یو که نه ملک صاحب نشته څه کار پسې تللی دی زه خو یم چې لاړ شو زړه م ازاد شي ولې سوچونه مه کوه زه چې ځو ویلیو کنه چې زما ناوې جوړه نه شوې نو د بل بم نه جوړېږي دې قتل خپل انجام بتاشا فیصلہ افرین بتاشا دا ټټر دی راته یا آیا یوازې ستا دشمن نه زمونږ هم دشمن و مخکې ګوره انګریزیا چې زه دله په دوی کمې لوبې کوم دا خو بس د دشمنۍ شروعات و اوس دا ملک صاحبان څه بندوبست کول پکار دي ولې چې هغه هم زموږ د لارې ازغې دی او دا ازغې همیشه موږ ته په کبابو کې هډوکي جوړېږي وکه مکلو اوس تاسو تماشه کوئ
چې مخکې څه کېږي چې دا یو درته څنګه غځو خو پرېږدئ چې د ورندارې او د رور په لاشونو خو ویل وکړي که نه او د ورندارې زمیواري اخیستې وه اوس خاموش ولارې خاموش ملک صاحب نن بیا بس به موږ ستا یو فیصله هم نه منو نه به منو یو ستا فیصله ملک صاحب په ټوله زندګۍ کې ما له جواهرات دوم د بل په لاس نه یې لګولې نه مې نه لګولې باول ځل مې د جوارې دوم ستا په لاس ولګولو ستا په لاس نو ځکه مې بیرودو ملک صاحب یو سارا ته ووایه بوډۍ چې سامان دې د مرګ تیارې کوم ځای پټ کړي دي زمري پټېږي نه زمري غړمبېږي که خپله حیا در باندې ګرانې نو دلته نه لاړ شئ دلته نه لاړ به شو واپس خو چې ستا مړ وجود ستا بچو ته په تحفه کې پرېږدو که نه یا فیصله ډېر سر به پرې نه خوږي یا ترورې اتا نه دي اورېدلي مخه دې ښه مېلمنې کورې زه ورځه په مخه دې دلې ګلو غیرت یو خزت خدا د بی غیرتو کلخکر وی غرق تشی جنگریزیا نوم دی پکندو کی نرازی ها پکندو کی او دست دی پا یو خزی بانی کرده مڑا
روپۍ او ښځې څومره پاتې کار دې کړی دی پاتې په دشمنۍ کې څوک ډېره نه ګوري چې دا لوپټه ده او که شمله ده ختمه د جون کیسه ده شمله په هغه سر خوند کوي کوم چې د فخر نه اوچتي ستا دا سر د شملې نه د لوپټې دی د لوپټې مرګه مو لیدو نو په ګډو وډو سر شوې